امریکا څنګه د نړۍ تر ټولو خطرناک سړی وواژه؟ د 2011 کال د می میاشت ده. څو هلیکوپټرې په ډیر سرعت د پاکستان د بټاباد پر لور روانې دي. په دغو هلیکوپټرو کې د امریکا د سمندري ځواکونو 24 ځانګړي کمانډویان ناست دي. د دوی هدف هغه سړی دی چې د 11 سپټمبر د بریدونو مسؤل بلل کیږي، اسامه بن لادن. دا ماموریت دومره پټ او محرمانه و چې یوازې د امریکا د حکومت تر ټولو لوړپوړو چارواکو ته معلومات وو. له لسو کلونو اوږده لټون وروسته بالاخره امریکا وتوانېده چې د نړۍ تر ټولو مطلوب سړی پیدا کړي. عملیات 3 پړاوونه لري. لومړی د هدف ځای ته رسیدل پرته له دې چې څوک یې وپېژني. دوهم د کمپلیکس دننه ننوتل. او دریم د بن لادن وژل یا نیول کېدل. خو بن لادن ډیر احتیاطي و، نو د هغه د اوسېدو ځای په سخت ډول ساتل کېده. د کمپلیکس شاوخوا 3.5 متره لوړ دیوالونه جوړ شوي وو چې له کانکریټو څخه جوړ وو او پر سر یې اغزن تار هم لګېدلی وو. اصلي ودانۍ 3 پوړه لرل. ټولې کړکۍ تورې شوې وې. بالکونونو هم دیوالونه او سرپناه لرل. څو په لوړه ارتفاع کې تلونکي الوتکې او ډرونونه هم ونشي کولی دننه وګوري. د سمندري ځواکونو کمانډویان عملاً د تیارو منځ ته ننوتل. له شاوخوا 90 دقیقو الوت وروسته د هندوکش د غرونو له پاسه کمپلیکس له لرې ښکاره شو. اوس باید داسې ناسته ترسره شوې وای چې هیڅوک پرې خبر نشي. خو یوه لویه ستونزه موجوده ده. یوازې 15 دقیقې وخت لري تر څو هدف ته ورسیږي. سپینې ماڼۍ قصداً د پاکستان حکومت ته هیڅ ډول معلومات نه ورکړي، ځکه ویریدل چې خبر به بن لادن ته ورسیږي. که عملیات افشا شوي وای، کمانډویان به د دښمن په توګه هدف ګرځېدل. تر ټولو خطرناکه دا و چې یوازې 2 کیلومتره لرې یو ډیر قوي پاکستانی پوځي اکاډمي موجوده و چې ښه وسلواله هم وه. د همدې امله دا پلان د نړۍ تر ټولو تکړه پوځي مغزونو جوړ کړی و. د پلان له مخې باید په ټیټ ارتفاع او ځانګړو مسیرونو حرکت شوی وای څو د پاکستان رادارونه یې ونشي موندلی. کله چې ځای ته برسېدل، یو هلیکوپټر باید د بام پورته معلق پاتې شوی وای څو کمانډویان په رسۍ ښکته شي او له پورته ناڅاپي برید وکړي. دویم هلیکوپټر باید د اصلي ودانۍ مخې ته نور عسکر ښکته کړي څو حمله له څو لورو وشي او څوک د تیښتې فرصت پیدا نه کړي. 3 نور هلیکوپټرونه د ملاتړ لپاره چمتو دي. کله چې کمانډویان په هلیکوپټر کې ناست وو، باراک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په آرامه ډول عملیات له نږدې څارل، خو سره له 8 میاشتو پلان جوړونې یوه مهمه نقطه له پامه غورځول شوې وه. لومړی هلیکوپټر چې د بام پورته معلق و، هڅه یې کوله کمانډویان ښکته کړي، خو ناڅاپه یې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړ. د هلیکوپټر پوزه مستقیم د حویلۍ منځ ته ورننوتله. شاته برخه یې سخته زیانمنه شوه او هلیکوپټر تقریبا په 2 ټوټو وویشل شو. د دې صحنې په لیدو سره د دوهم هلیکوپټر پیلوټ سمدستي مسیر بدل کړ او په احتیاط سره یې د کمپلیکس له بهر څخه ساحې کې ناسته وکړه. خو په دې ګډوډۍ کې حتی یو سرتیری ټپي لا نه شو. کمانډویانو په بېغږه ډول د کمپلیکس د ننه نقطو په لور حرکت وکړ، خو ډاډه نه دي چې د لومړي هلیکوپټر د سقوط شور به ټول خلک بیدار کړي نه وي. اوس اصلي عملیات پیل شوي وو. کله چې هغوی ځمکې ته ښکته شول، څرګنده شوه چې دا کمپلیکس داسې جوړ شوی چې له بهر نړۍ سره یې هیڅ ډول اړیکه نه لرله. په شمال ختیځه برخه کې یوه شنه خونه وه چې پکې سبزي کرل کېدل. په بل اړخ کې څو حیوانات ساتل کېدل څو د کورنۍ اړتیا لپاره بهر ته تلل کم شي. کثافات به هم هلته سوځول کېدل څو د کثافاتو د راټولولو خدماتو ته اړتیا پیښه نه شي. د CIA لپاره دا ځای کلونه پټ پاتې شوی و. هیڅ داسې ثبوت نه و چې بن لادن دې له دې ځایه ووځي یا څوک دې ورننوځي. همدې حالت هغه کلونه په بشپړ پټ ژوند کې ساتلی و. وروستی ځل چې بن لادن لیدل شوی و هغه 2001 کال و او له هغه وروسته نږدې 10 کاله هیڅ ونه لیدل شو. CIA بالاخره د اوږدې څېړنې وروسته د هغه نښه پیدا کړه. یوه ډله د میلمستون د وروستي دروازې پر لور روانه شوه. نورې ډلې د کمپلیکس د نورو دروازو مخې ته ځای پر ځای شوې. یوه بله ډله بهر په شاوخوا کې ودرېده څو که ګاونډیان راویښ شي کنټرول یې کړي. کله چې ځانګړو ځواکونو دروازه ماته کړه او دننه ننوتل، په لومړي سر کې یو سړی ولید چې کلاشینکوف ورسره و. مهمانخانه پاکه شوه. په دې عملیاتو کې یو کس ووژل شو چې ابو احمد الکویټي نومیده.
هغه د بن لادن ډیر نږدې کس او د هغه پیغام رسونکی و. همدغه کس په ناپوهۍ سره د بن لادن د پټنځای د افشا کېدو لامل شوی و. ډیرو بندیانو او شکمنو کسانو د تحقیق پر مهال هم د همدې کس نوم اخیستی و. کله چې CIA د دې نوم په اهمیت پوه شوه د هغه لټونې پیل کړ او همدغه لاره د آباد کمپلیکس ته ورسېده. خو پوښتنه دا وه ولې بن لادن پاکستان د پټېدلو لپاره انتخاب کړی و؟ ځواب دا و چې په افغانستان کې د امریکا قوي پوځي حضور موجودونو هلته پټ پاتې کېدل ډیر خطرناک و. پاکستان د ګاونډي هیواد په توګه د پولې د پټ تېرېدو اسانتیا هم لرله. له بلې خوا د خپلو کسانو سره اړیکه هم له همدې لارې ډېره اسانه وه. اوس په ځمکه کې د عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. کمانډویان د کمپلیکس دننه ننوتل. هغه ډله چې د جنوبي ورودي دروازې له لارې دننه شوه په احتیاط سره دروازه خلاصه کړه او لومړي پوړ ته ننوتل. دا هغه برخه وه چې د کورنۍ وګړو پکې خپل ورځنی ژوند تیرول. لومړی خونه یو عادي میلمستون و له ساده فرشونو او فرنیچر سره. هیڅ داسې څه نه ښکارېدل چې دا ځای دی د یو نړیوال مطلوب شخص پټنځای اوسي. لږ مخکې د پخلنځي ترڅنګ یوه بله خونه وه چې د درس لپاره کارېده. ماشومان به پکې ناست وو او عربي ژبه به یې زده کوله. کله چې کمانډویان د دهلیز له لارې تېرېدل ناڅاپه یو سړی راڅرګند شو. په هماغه شیبه امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او هغه سړی ځای پر ځای وویشتل شو. وروسته معلومه شوه چې هغه یوازې د ساتنې لپاره ولاړ کس و او نور ګواښ ختم شوی و. کمانډویانو ورو ورو هره خونه وپلټله خو په لومړي پوړ کې نور مسلح کسان نه وو. خو اوس یوه لویه ستونزه مخې ته ده. د فولادو یوه درنه دروازه چې د دوهم پوړ لاره یې بندوله. دا دروازه دومره قوي وه چې عادي چاودیدونکي موادو پرې اغیز نه کاوه. قوي چاودیدونکو توکو دروازه ماتولی شوه خو شور به یې ټول عملیات له خطر سره مخ کړي وو. له همدې امله ځانګړي خاموش چاودیدونکي توکي وکارول شول څو دروازه پرته له ډیر شوره ماته شي. په دې وخت کې کمانډویان پوه شول چې پورته تلل ډیر خطرناک دي. د همدې امله یوې ډلې بهر ته راپور ورکړ چې لومړی پوړ پاک شوی خو ماموریت لا پای ته نه دی رسېدلی. تر هدف پورې یوازې 6 دقیقې پاتې دي. دوهمه ډله چې بهر په تمه ده کمپلیکس ته ورسېده او د دوهم پوړ د ورودي دروازې مخې ته یې ځانونه ځای پر ځای کړل. هلته یوه زینه او امنیتي دروازه موجوده وه چې باید په زور خلاصه شوې وای. له چاودنې وروسته کمانډویان ورو ورو پورته وخوځېدل. هماغه شیبه له پورته څخه د قدمونو غږ واورېدل شو. یو سړی چې سپین ټي شرټ یې اغوستی و په کنجکاوۍ سره سر راښکاره کړ څو وګوري چې څه روان دي. په همدې لحظه ډزې وشوې او هغه سړی هم ووژل شو. وروسته معلومه شوه چې هغه خالد بن لادن و د اسامه بن لادن زوی. کمانډویانو د لومړي ځل لپاره د دوهم پوړ دننه بشپړ وضعیت ولید. دا هغه ځای و چې د معلوماتو مرکز ګڼل کېده. که څه هم انټرنیټ یا ټلیفون نه و خو دا ځای د بهر نړۍ د خبرونو د تعقیب مرکز و. 3 خونې د مهمو معلوماتو لپاره کارېدې. هره خونه کې کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او معلوماتو ذخیره کولو وسایل موجود وو. دلته د القاعده د عملیاتو اړوند حساس اسناد پراته وو. بن لادن د اړیکې لپاره هیڅ عصري انلاین سیستم نه کاراوه. هغه د پیغام وړونکو سیستم کاراوه څو هیڅ معلومات پاتې نشي. که اړتیا به و پیغامونه به په فلش ډرایو کې ساتل کېدل او یو کس به په فزیکي ډول بل ځای ته وړل. دا طریقه که څه هم خوندي وه خو یو لوی خطر یې درلود. ټول معلومات باید په فزیکي ډول یو ځای کې ساتل شوي وای. او اوس هماغه مهمه ذخیره د امریکایي کمانډویانو لاس ته لوېدلې وه. دې معلوماتو د امریکا لپاره د خپلو دښمنانو پر ضد جګړه کې لوی ارزښت درلود. خو اوس د دې تحلیل وخت نه و. لومړی باید ټولې خونې پاکې شوې وای او بیا دریم پوړ ته تګ شوی وای. له دې عملیاتو شاوخوا 10 کاله مخکې اسامه بن لادن د افغانستان په بند پاتې شوی و. هلته د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا کلابند شوی و. د سختو بمبارونو او ځمکنیو حملو سره سره یې مقاومت وکړ. حتی داسې ویل کېدل چې هغه د مرګ یا اسارت احساس کړی و او وروستی پیغام یې هم تیار کړی و. خو بیا هم وتښتید. یا د پټو تونلونو له لارې او یا هم د سیمه ییزو خلکو په مرسته. په هر صورت هغه په لومړي ځل امریکایي ځواکونو وتښتید. همدې تجربې کمانډویان دې ته اړ کړي و چې دا ځل هیڅ تېروتنه ونه کړي. دا د دوی وروستی چانس و. که ناکام شوي وای نو ښایي هیڅکله بیا داسې فرصت په لاس نه وای ورغلی.
کمانډویان په خاموشۍ او نږدې فاصله کې پورته روان وو. دریم پوړ ته ورسېدل خو هلته ډیره سخته تیاره وه. حتی د شپې لید وسایلو هم په سختۍ کار کاوه. ناڅاپه یو لنډ روښانه فلش راښکاره شو. ډزې وشوې. کمانډویان په چټکۍ مخته ولاړل. یوازې څو ثانیې پاتې وې. کله چې د خونې دننه ورننوتل، دوی ښځې ولیدې چې د ویرې له امله لکه بېسا جسدونه وچې کلکې ولاړې دي. یو څو ماشومان هم هلته وو چې ژړل یې. په یوه کونج کې یو لوړ سړی پروت و. اوږده ږیره یې لرله. دا هماغه هدف و، اسامه بن لادن. هدف له منځه یې وړل شو، خو ماموریت لا پای ته نه دی رسېدلی. د هارد ډیسکونو، کمپیوټرونو او اسنادو ټول معلومات راټول شول. بهرني ځواکونو ته امر وشو چې د هلیکوپټر پاتې برخه له منځه یوسي، څو ټکنالوژي د دښمن لاس ته ونه لویږي. وروسته د کمانډویانو دوهم هلیکوپټر راغی او د وتلو پروسه پیل شوه. ټول ځواکونه بې زیانه وتلي وو. دا عملیات د امریکا له تر ټولو دقیقو او بریالیو عملیاتو څخه ګڼل کیږي. امریکا اعلان وکړ چې اسامه بن لادن وژل شوی دی. په هماغه وخت کې د هغه د دفن بهیر هم پیل شو. د دې لپاره چې پر قبر یې زیارت جوړ نشي، پریکړه یې وکړه چې جسد یې خاورو ته ونه سپارل شي. پر ځای یې په سپین کفن کې تاو کړ، په توره کڅوړه کې کېښود او په سمندر کې وغورځاوه. د کمپلیکس څخه ترلاسه شویو هارد ډیسکونو ډیر معلومات لرل. په هغو کې له غیر منتظره شیانو لکه لوبو څخه نیولې تر نږدې 90,000 اسنادو پورې هر څه شامل وو. د دې اسنادو تحلیل کلونه وخت ونیو. دغه عملیاتو د القاعده د جوړښت او راتلونکو پلانونو په افشا کولو کې مهم رول ولوباوه. شاوخوا د شپې 3 بجې وې چې د پاکستان پوځ هم د عملیاتو له جزئیاتو خبر شو. خو هغه وخت امریکایي ځواکونه وتلي وو. وروسته د کمپلیکس سیمه د خلکو، خبریالانو او څېړونکو لخوا وکتل شوه. 9 میاشتې وروسته د پاکستان حکومت هغه بشپړه ودانۍ ونړوله څو د سیاحتي ځای په توګه ونه کارول شي. ځکه خو اوس د اسامه بن لادن د کور پر ځای یوازې د کانکریټو بنسټونه پاتې دي. او په پای کې د عملیات یوازې د یو کس د وژل کېدو کیسه نه وه. دا د 10 کلونو تعقیب، میلیارډونو ډالرو استخباراتي هڅو او د نړۍ د تر ټولو قوي پوځي او جاسوسي شبکو د همغږۍ پای و. خو تر ټولو لوی سوال دا پاتې کیږي، آیا د بن لادن له مړینې سره دا جګړه پای ته ورسېده که یوازې بڼه یې بدله شوه؟ ځکه تاریخ ښیي کله چې یو هدف ختم شي، کیسه اکثره نه ختمیږي بلکې له سره لیکل کیږي. او شاید همدا د دې عملیاتو تر ټولو ښکاره حقیقت وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظر سره شریک کړئ، او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست او د دې ډول کیسو مینوال یاست نو زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګولي تڼۍ هم کېکاږئ.